وطني شات د هېواد د نورو سیمو په څېر په ننګرهار کې هم په بېلابېلو سیمو کې د موسمي ګلانو لپاره د شاتو مچۍ روزونکي مچۍ ږدي. د شاتو مچۍ روزونکي وایي وروستي سیاسي بدلون او په هېواد کې د وچکالۍ څپې کاروبار اغېزمن کړی. دوی وایي په کور دننه د بیرې او ځینو نورو اړینو بوټو نشتوالي یې اړباسي چې وخت ناوخت مچۍ د ډیورن له فرضي کرښې پاکستان لوري ته یوسي چې د لارې په اوږدو کې د غیر قانوني پیسو د ورکړې او ځینو نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. یو له مسؤلینو غواړي چې په کور دننه د بیرې په ګټون یو شمېر اړین بوټي کینوي چې دوی هغې لور ته له کړاوه ډک تګ خلاص شي. موږ د افغانستان کې بیرې وکرل چې په دې ګرمو علاقو کې که نه لکه ننګرهار دا علاقې سوی ایسته دا د کندهار هلمند سیټم ګرم ده که نه خو چې دشتې پرتې دي موږ لپاره دې وکړي موږ پاکستان ته چی کوو موږ پاکستان د ضرورت نه لرو. بیا مچۍ ته هېڅ مشکل نشته پیسې اخلي صرف لږ دې خوا نه پاکستان 80,000 اخلي 80,000 موټر باندې اخلي 100,000 اخلي چې څو یې وایستې خپل زړه مرضي ده. په جلال آباد ښار کې د شاتو پلورونکي بیا خوښت وایي د سیاسي بدلون راوروسته یې ورځ تر بلې کار مخ په ښه کېدو روان دی. موږ سره شړشم هم شته پلوس هم شته خو هغه دومره څوک نه خوښوي لکه د ننګرهار خپل شات چې خوښوي. دا مختلف ګلان دي پسرلي لکه لاچي شو ګلبید شو نارنج شو مالټه شو مختلف ګلان دي شوتل هم پکې شته دی شینشوبې هم پکې شته دی نو دا خلک دلته ډېر خوښوي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین هم بیا د تیر په پرتله د شاتو د حاصلاتو د زیاتوالي او څګنی کال د 6.5 ټنو شاتو د حاصلاتو د ترلاسه کېدو خبره کوي او زیاتوي چې افغاني شات اوس مهال د هېواد د بېلابېلو ولایتونو ترڅنګ بهر ته هم صادریږي. دوی د مچیو روزونکو د غوښتنو او ستونزو د حل په برخه کې د لازمو اقداماتو د ترسروي یاده کوي. د تیرو کلونو په نسبت سږکال زمونږ د شاتو مچیو تولید زیات شوی دی. الله الحمد زمونږ د وطني شات اته بهرني هیوادونو ته وارد شوي دي صادر شوي دي چې هلته هم بازار لري او ښه ډیمانډ لري. انشاءالله په پلان کې شته چې WFP په مالي مرسته او د وزارت زراعت په هماهنګۍ موږ انشاءالله دغه د شاتو مچیو روزونکو ته دغه نیالګي غرس کړو. که څه هم د تیر په پرتله د مچیو دا کاروبار کمزوری شوی دی خو هیلهمندي دا ده چې د غریزو سیمو په امن کېدو سره به دغه کاروبار ښه شي. خو د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې د دیو د کاروبار د لا پیاوړتیا لپاره د دیو لاسنیوی وکړي. محمود نعیمي، اریانا نیوز، ننګرهار.